السلام علیکم، وخت مو بخیر. پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. د کورونا وایروس لپاره واکسین جوړ شو. په چین کې په لومړي ځل خپور شوی کورونا وایروس اوس د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی او په زرګونه خلک په یاد وایروس ککړ شوي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې له امله بیړنی حالت هم اعلان کړی دی. خو اوس یاد وایروس د مخنیوي لپاره ګړندي ګامونه اخیستل شوي دي او په لومړي ځل ساینسپوهانو د کورونا وایروس ضد واکسین جوړ کړی دی. د بهرنیو رسنیو د راپورونو په وینا د امریکا په تګزاس ایالت کې د یوه طبي شرکت ساینسپوهانو له نورو معیاري لابراتوارونو په مرسته په دې توانېدلي دي چې د کورونا وایروس ضد واکسین جوړ کړي. دغه ساینسپوهان وایي چې واکسین یې جوړ کړی خو د دغه واکسینونو د استعمال لپاره لا هم 2 کاله وخت ورته پکار دی ځکه چې دوی غواړي یاد واکسین لومړی په حیواناتو باندې ټیسټ کړي او بیا که چیرته د ګټې وړ و او د وایروس ضد اثرات یې ښودل نو بیا به یې په روغتونونو باندې وویشي او بازار ته به یې راوباسي. ساینسپوهان وایي چې هغوی اوس د کورونا وایروس ضد واکسین پر انسانانو باندې نه استعمالوي. د دغه واکسینو بریالۍ تجربې به کوي او بیا وروسته به په ډاګه کیږي چې یاد واکسین به د سرطان ناروغانو لپاره هم ګټور او د استفادې وړ وي او که نه. باید یاد کړو چې په چین کې تر دې دمه 2236 کسانو د کورونا وایروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په زرګونه کسان لا هم په یاد وایروس ککړ دي خو ډېر کم خلک له یاد وایروس نه ښه شوي دي او بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی دي. په ایران کې هم د تیرو څو ورځو راهیسې د کورونا وایروس په چټکۍ سره خپریږي او تر دې دمه پکې تر 100 زیات کسان په یاد وایروس ککړ شوي دي چې د دوی له منځه 8 تنو یې خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دغه وایروس لا تر اوسه افغانستان ته نه دی رارسېدلی خو خلک وایي که چیرته له ایران سره اړیکې بندې نه شي او پولې ورسره ونه تړل شي نو ښایي دغه وایروس په ډېرې اسانۍ سره هیواد کې خپور شي او خلک به پرې ککړ شي. مننه چې راسره یاستئ. که د سیمې او نړۍ د تازه احوالو څخه ځان خبروئ نو پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.